په یوه دوره کې د غرونو ترمنځ پروت یو ښکلی کلی و. د سبزو ډک د اوبو چینې روانې، خو د خلکو زړونه خفې او ظلم لاندې و. دا کلی د خان حاجي کریم په واک کې و، یو شتمن، مغرور او بېرحمه سړی چې د خلکو سره انصاف نه بلکې خپله خوشی کوله. په همدې کلی کې یو غریب بزګر اوسېده، عبدالسلام نومې، ساده، مهربان او د خدای ویرېدونکی سړی. د هغه یوه کوچنۍ کرونده وه، یو زوړ کور او یوه ښایسته لور، نازو. عبدالسلام د انصاف او حق خبرې کولې، خو خان ته دا خبرې د زهر په څېر وي. یوه ورځ خان حاجي کریم د عبدالسلام کرونده خښه کړه، بل سبا یې خپل نوکران ویلېږل چې دا ځمکه قبضه کړي. خان په غوسه آواز کې، دا ځمکه اوس زما ده، عبدالسلام ته وایه که سر خوري نو له کلي به یې شړو. عدالت ته د عبدالسلام او خان مقدمه وړاندې شو. خان خپل دروغجن شاهدان راوستل، خو عبدالسلام یوازې د خپل ایمان او صداقت سره راغی. قاضي رحمان د دواړو خبرې واورېدلې. خان پیسې ورکړي، واسطه یې وکړه، خو قاضي رحمان سر ټیټ نه کړ. قاضي رحمان په غص کې جذبه، انصاف هغه نه کوي څوک چې زور لري، بلکې هغه څوک چې حق ومني. زه د شریعت، د وجدان او د خدای په وینا فیصله کوم. قاضي ټولو شاهدانو ته جلا جلا وینا وکړه. د خان یو شاهد، یو ځوان، د قاضي د زړه سادګۍ او صداقت نه متاثر شو او حقیقت یې وویل. شاهد په جړا سره، زه شاهد یم، خو خان مجبور کړی و چې دروغ ووایم. دا ځمکه د عبدالسلام د ټول عدالت خاموش شو. قاضي رحمان د عدالت توره راپورته کړه او خپله فیصله اعلان کړه. قاضي، عبدالسلام به خپل ځمکه بیرته اخلي او خان به د دروغو او ظلم له کبله 3 میاشتې د کلي خدمت کوي، د غریبان کار به کوي. خان حیرانو، رسوا شو، خو قاضي نه ویرېده. د کلي خلک د خوښۍ نه ژړل او عبدالسلام د شکر سجده وکړه. هغه ورځ د کلي تاریخ کې د انصاف ورځ وګرځېده. خلک پوه شول چې عدالت د زور پر بنیاد نه بلکې د حق پر بنیاد کېږي. اخرنی پیغام په سولیز غږ: انصاف هغه نه کوي څوک چې زور لري، بلکې هغه څوک چې حق ومني. که تاسو ته دا کیسې خوښه شوه نو لایک وکړئ، شریک یې کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو نورې داسې حقیقي یا عبرتناکې احساساتي کیسې درته راولو.